ان الدین عند الله الاسلام، بشک دین چې دی د الله په نس باندې اسلام دی. دین دا د آدم علیه السلام نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا څومره انبیا چې راغلي دي، صحیح ده، څومره انبیا چې راغلي دي، دا ټول د دې ټولو د دین ته دین ویل کېږي. بس یو دین دی، دین د ټولو په منځ کې مشترک دی. نو گویا دین هغه لاره، هغه طریقه چې په هغې کې ټول پیغمبران صحیح مشترک دي، صحیح ده. او دین سره دین دغه دی چې د الله وحدانیت. نو تمام انبیاء یعنی څومره انبیا چې راغلي آدم علیه السلام نه د نبي علیه السلام پورې ټولو سره دین وو، د ټولو سره دین وو. نو دین خو دغه شو، یعنی دین گویا چې هغه اصول چې په هغې کې تمام انبیا چې دی هغه متفق وي، په هغې کې چا اختلاف نه وي، ټول یو شانتي وي. او اصول دین مونږ پرون په درس کې ویلو چې اصول دین سری د الله تعالی وحدانیت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دی، جنت جهنم باندې ایمان راوړل دي، او په آخرت باندې ایمان دی، دغه شانتي د عالم برزخ احوال چې دي په هغې باندې ایمان دی. ټول څومره څیزونه چې دي ته اصول دین ویل کېږي. نو په دې اصول دینو کې تمام انبیا مشترک دي، ټولو د دې په دې ایمان راوړی و، خلکو ته د دې دعوت هم ورکړی و، نو دې ته دین ویل کېږي. صحیح ده، د دین معنی دا شوه اصول دین، صحیح ده، اصول او قواعد. دویم څیز دی مونږ چې ورته شریعت وایو، منهاج ورته وایو، یا ورته مذهب وایو. شریعت، منهاج یا مذهب دا چې کوم فروعي مسائل دي، د مانځه مسائل، د روژې مسائل، د زکات مسائل، د حج مسائل، د فروعي مسائل چې دي دې ته شریعت وایي، دې ته منهاج وایي، او دې ته مذهب وایي. نو په دې کې بیا د انبیاو اختلاف دی، یعنی یو نبی ته یو قسم شریعت ورکړی شوی دی، یو قسم احکام ورکړی شوي دي. هغې روژه یو شانتي وه، د بل نبي روژه بل شانتي وه، د یو نبي منځ طریقه یو شانتي وه، د بل نبي د منځ طریقه بل شانتي. نو شریعتونه خو مختلف دي، دین یو دی، دین سره یو دی. دغې معنی په اعتبار سره صحیح ده.